نن درته ګلیانو دوايانو نه بغیر لس نیچرل طریقې ښیم چې هر چاته پکار دي چې هغه زده کړي. که څوک غواړي چې زما دماغ زما حافظه ټول عمر دپاره ښه وي کمزوري کېږي نه، نو هغې خلکو ته پکار دی چې هغه 8 ګنټې ورځ او شپې کې خوب وکړي. دویم، که چاته هم د معدې درد وي او ټیکېږي نو هغه ته پکار دی چې هغه یو طرف باندې کم از کم 1 ګنټه څملي، د معدې درد به بالکل ټیکېږي. دریم، که چاته د ملا درد وي او ډیر سخت درد وي ټیکېږي نو هغه ته پکار دی چې هغه په ګرمو اوبو باندې ولمبي. څلورم، که د چا غاړه خرابوي، مرۍ خرابوي او ټیکېږي نه، هغه ته پکار دی چې هغه هره شپه یو کپ چای توره چای چې کومه دی دا وڅښي. پنځم، که چاته هم د سر درد وي او ټیکېږي نه، بالکل په ګولیانو په دوايانو باندې هم نه ټیکېږي، نو هغه ته پکار دی چې هغه یو 2 ګنټې ریسټ وکړي، څملي وده شي، دې نه پس چې راپاسي بالکل د سر درد به یې ټیک شوی وي. شپږم، که د چا هم ټمپریچر وي، های فیور وي، تبی وي، ټیکېږي نه، نو هغه ته پکار دی چې هغه یو کپړه راوالي، هغه لمده کړي، هغه سر باندې، څټ باندې، لسونو باندې او هر ځای باندې مساج کړي، د ټول بدن ورسره لوند کړي، دې سره به د هغه ټمپریچر بالکل نورمل شي او ټیک به شي. اووم، که د چا هم ګردو کې درد وي، سخت درد وي د شګو د وجې، د کاڼو د وجې او هغه ټیکېږي نه، نو هغه ته پکار دی چې هغه هر 15 منټه پس یو ګلاس اوبه څښل شروع کړي چې څو پورې د هغه درد ټیک شوی نه وي. اتم، که د چا منزایټي وي، ډپریشن وي، خفګان وي، هغه ټیکېږي نه، اول خو هغه ته پکار دی چې هغه اوږدې اوږدې ساګانې والي، په پوزې باندې ساه اخیسته او په خولې باندې راوته، او دا کس په یوازې بالکل نه پاتې کېږي. دې ته پکار دی چې ډایرکټ دې ځای نه پاسي، ملګرو سره، خپلې فیملي والا سره کښېني. نهم، که د چا هم شوګر وي، چاته ډایبټیز وي، هغه ته پکار دی چې هغه ډیلی هره ورځ ایکسرسایز کوي. ایکسرسایز به بالکل نه قضا کوي. لسم، که څوک هم غواړي چې د هغې سکن بالکل هیلدي وي، خرابېږي نه، راټولېږي نه، هغې کې رنکل نه جوړېږي، نو دې خلکو ته پکار دی چې هره ورځ هغه میوه استعمال کړي. میوې کې که هغه مڼه خوري، که هغه کیله خوري، که هغه مالټه خوري، نو هره ورځ هغې ته پکار دی چې هغه میوه استعمال کړي. مهرباني.